د ښار پاک ساتل د هر ښارمیشتي دنده ده. دلته ننګرهار کې د ښاروالۍ بیلابیلو دولتي مامورینو، اصنافو او کسبګرو ترڅنګ ځوانانو د ښار د پاکولو حشر ترسره کړ. چې ادارات د ولایت دي هغه مر سره په څنګ کې ولاړ دي. الحمدلله چې نن مر سره وځي د ښار د ښکلا او د ښار د صفایي دپاره، د ژمي د بارانونو د مخنیوي دپاره چې موږ خپل وس و توان د ښار د صفایي دپاره وکړو. جلال آباد ښار د وخت څخه تر دا اوسه پورې په داسې یو شکل جوړ شوی ده، نو ځکه خلک په تکلیفیږي. ته تصمیم د آینده دپاره او د خلکو د نه ضرر د رسېدو دپاره هغه نیوی، نو انشاءالله موږ د دې خلکو دپاره په خدمت کې یو. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار ښاریان د ښار پاک ساتل د حکومت ترڅنګ د ښاریانو دنده ګڼي او زیاتوي چې ننګرهار د طبیعي ښکلاګانو ډکو سیمو ترڅنګ ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ځایونه لري چې لیدو ته یې ډېری وخت د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم راځي. جلال آباد ګورو د سیلانیانو ځای دی، د چکر ځای دی، د کابل نه، د هرات نه، د قندهار نه خلک راځي دې ځای ته د چکر ته. چې مرداري بیا به ځي د مرداري او هسې موږ ته به ورسوي چې والله جلال آباد ته راړو، هسې نه موږ همیشه بهار وو، خو همیشه بهار نه وو. والي خو مختلف لایحې لري په ښاریاتو کې، په اطرافونو کې، په ګذرونو کې. نو که چېرته ښاریان د ښاروالۍ سره هماهنګي ونه کړي او بېنظمي رامنځته کړي، نو ښاروالي نشي کولی چې د بېنظمۍ مخه ونیسي. د اصنافو او کسبګرو او دلته د بیلابیلو اتحادیو او ټولنو اوسیدونکي چې حشر کې برخه اخیستې د ښاروالۍ دغه ډول هڅې ستایي او د ښار پاکوالي کې د فعاله ونډې اخیستنې ډاډ ورکوي. په ټولو نهګونو ناحیو کې د حشر پلان جوړ کړ چې تاسې ګورئ چې عملی په ټول ښار کې د ښار پاکۍ او د ښار صفایي په خاطر چې زمونږ د جلال آباد ښار یو ګرمسیری ښار دی او د مختلفو ولایتونو نه ورته سیلانیان هم راځي. د دغه کمپاین په نتیجه کې چې دا ټول ښار صفا کیږي، پاینده کې هر ورځ دپاره د هر دکاندار د هر ښاري دپاره دا پکار ده چې د خپل دکان سړک شاوخوا دا صفا کړي، په دې خاطر باندې چې زموږ ښاریان د پاک دغه د صحت او د پاک ماحول خاوندان اوسي. د یادونې وړ ده چې د دې ورآخوا ننګرهار د هیواد په کچه د سوداګریزو فعالیتونو او د اسیایي هیوادونو ترمنځ یوه مهمه لاره هم ده چې د ډیری هیوادونو وګړي له همدې لارې پاکستان ته تګ راتګ کوي.